نو پلار په مصر کې یو ظالم بادشاہ د مصر د هر بادشاہ لقب فرعون ام یو فرعون لکه څنګه د موسی علیه السلام زمانه کې یو فرعون اړ بدعملو پلار دا پولیس والا او کارنده کې نولم او چې کوم خپل خزینه مال راوړه ابراهیم علیہ السلام سره بیبي ساره د ترلور امدا او دی پیمان امرونه دی او دا خشتخ کولې مو اطلاع ولا ورکړو یو سړی دی او هغه سره وړي خشتخ کولې خزانه می خرا خزته راوړه ابراهیم علیہ السلام غریب پریشان او دنه تاسو کدا دې صدا ودا می خور ده دی ولی وی چې دا می خور ده یو خبره زمون باز علماء لیکل د خوا ټیک نه ده هغه دا لیکل ده چې کبه خور مې ده نو بیا به ته نه بوتلا او کوي چې خزه مې ده نو بیا به ته بوتلا دا خبره غلطه ده هغه خو خور ده بیا ته بوتلا اصل وجدا درونو چې کدا به وته چې دا مې خزه ده نو بیا به ولا خاون وجب خزل خاون لده خزه په غلط استعمال ډیر سخت غوسه راځي او کدا به چې دا مې خور ده نو ضرور وای چې ځکه په ناجایزه طریقې بوتله خدای وسره راضي کو نکاح په وتړل اوس کله خاون په خزه خو څوک نکاح نشي تړلی نو کوي مې دا مې خزه ده نو بیا به خاون ولا وجه او کوي به چې دا مې خور ده خزه مې نه ده نو بیا به خاون ولا نه وجه نو ابراهیم علیه السلام بیبي ساره ته وای په ګورې ما دروغجن نه کې ما وتویلی چې دا زما خور ده او خبره مې دروغم نه ده په مخ د ځمکه نن یو زه مسلمان او یو ته مسلمان او مسلمان سره مسلمان خزر ورو خوري نبی علیہ السلام راضی کنا قرآن شریف کې انما المؤمنون اخوة چې مسلمانان خپل منځ کې سره رونه دي نو نن بی زما استانه بل مسلمان نشته ته خوره د اسلام او د دین او د ضروري نو دروغ جن کوي مکه تانه تاسو کتم داسې وته وای نو کارندو دا غینم تاسو کدا دې سره ضرور مې دي نو دی خود مرګ بچ شو او په ظلم او په جبر اتدا بی بوتلا غ بادشاہ ظالم دلته ابراهیم علیہ السلام خدای ته وندره و مسلمان چې کلم تکلیف راشي دل پکاره چې الله ته رجوع کی حدیث پاک کے راضی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبه امن فزع الى الصلاة چه کلب پریشانی پر آل ضرب ماندتا مخلوق در باندے ظلم کئی و زیادی کئی نو خدای خوشتا کن اللہ تمخ کو خدای تودرے گا یا خدا آئے زخو سلنشم کو دے زخو دیر کمزور ابتم مددو کی نو حضرت ابراہیم علیہ السلام غریب باندے خو بلا تکلیفو نہ تیر شو خدای جیل کې واچولې شم هغه نه راوته نمرود پاور کې واچولم تانا باندې ګل گلزار کا او خدای وطن میں پرې خوستا په حکم شام ته روانم دا په بل مصیبت وړېدم زما بیبي د خزه او یو ظالم بادشاہ را نه بوت الله زما مدد خدای پاکي مدد کوي څنګه مدد کوي دا ټول منظر خدای ابراهیم علیه السلام ته پسترګو خای بی بی ساره چې بوتله بادشاہ ورپسې دروازه بند نکړه او چې د ګناه اراده وکړه نو فالج و پزمکه پریوت مکمل پلاسونه په فالج اٹیک او شولان دې پریوت اخو پېښو چې دا خو دې خزه خیره وکړه وی بس ما معاف کا زتا خوشې کوم نو یې خماف نو بیا ټیک شو بیا لا صبر نشو نو بیا لاس ورولو لاس نو ورولو چې بیا پزمکه پریوت بیا معافی غوښته بیا معاف کو پیغمبر او د پیغمبر خزه خو رحم دی دریم دل چې بیا لاس ورچاو هغه نه سخت فالج او پړ مخه پریوت وی ما معاف کوسا وی خماف میکړي چې معاف وکړي باس تاته سم نه تاسو کې وی زه دغه بوډا سړی خزه دا د سلام دی دا د ابراهیم نوم دی دا کم دی نراله مونږ د عراق بابل خار نراله ولی دا غزه نراله نو ټول قصه وته وکړه بادشاہ خو بادشاہ پیجنی چې نمرود بادشاہ شرک کوي کفر کوي او زما خاون چې الله یو دې شریک نه لري هغه سره مقابله شو زما خاون دی ور کې واچو الله په ور ګل گلزار کو بیا ته جلاوطن نکلو بار راوته نو دا فرعون بادشاہ د ابراهیم علیه السلام چې شجره وسره والا نو نسبی دا لری خپلوانم په خاطر او پدیم پوښو چې دا د خدای جلیل القدر پیغمبر دی
دا ما څه ظلم وکړه او څه ګناه مې وکړه او دا ښځه د دومره لوی کرامت خاونده ده چې زه ګوتې نشم وروړی نو خاوند به څومره د بزرګۍ او د قدر خاوند دی نو څه چل یې وکړه یو لور یې وه څوک وینځه یادوي خو راجح قول دا دی چې د دې بادشاه لور وه هاجره نوم یې هغه یې ورکړه سارې له وی زه دا لور مې دله درکړه اوس به دې مې معاف کا او خاوند ته دې مې ووایه چې ما معاف کړي او دا به ستا خدمت کوي ابراهیم علیه السلام ولاړ دی دا منظر ورته ټول ښکاري خدای پاک یې ورته ښیي د هغه معجزه ده چې څنګه راغې راله نو ورته وی مبارک دی شه خدای پاک کافر بادشاه ذلیله کو زه ته خدای بچ کړم محفوظ کړم او دا د یو خشته خدمتګاره راله را کړې ده ښکلې خدمتګاره دا ستا شوه تا ته مې وبخل حضرت ابراهیم علیه السلام ورته وی ښځې فکر مه کوه ما هر څه چې شمدید ولیدل دا ولې ورته خدای پاک خول که دې ښځې ورته ویلې مې چې ما له ګوتې نه دي راوړی نو بیا به د ابراهیم علیه السلام لکه اخره زمانه پورې شک راته وسوسه خو به راتله که نه هسې نه ښځه راته دروغ ونه وایي هسې نه نور څه ګناه به یې نه کړی خو لاس خو به یې وروړی که نه نو دا ورته خدای منظر وښو چې د ده ښځې له چا ګوتې مې ونړی او چا ټچ هم نه کړه معمولي لاس هم د چا ورونه رسېد چې هغه شک او وهم هم رانه شي لاړل صیب شام ته چې شام ته لاړل دغه بیبي هاجره د ابراهیم علیه السلام بیبي شوه خدای عجیبه نظام دی هغه کارونه کوي چې د انسان په عقل کې نه تېرېږي ابراهیم علیه السلام بچي نو د بیبي سارې نه نو د دې بیبي هاجرې نه وله خدای یو بچی ورکړي هغه له یې نوم کېښود اسماعیل ماشوم د ښځې خاوند مینه وه یو بل سره بیبي سارې سره مینه وه د دواړو ښځو یو بل سره جګړې شروع شوې دې ته نوبت ورسېد چې یو ځای ژوند نه تېرو نو بیبي سارې قسم وخوړ وی یا به ما د دې نه لرکې یا دا زمانه لرکې یو ځای ژوند نه تېرېږي نو پیغمبر د خدای سره مشوره کوي نو ابراهیم علیه السلام د الله سره مشوره وکړه چې خدای اوس څه وکړم دې خوا ګورم دا هاجره د دې ماشوم بچی دی دا هم نشم پرېښودی اخوا چې ګورم نو بیبي سارې غټه قرباني کړې ده خپل وطن څوک پرېږدي چې څنګه زه د وطن نه راووتم نو دې هم راوطن زرګونه میله مزل یې را سره وکړه پیاده مور پلار ما هم پرېښودل دې هم پرېښودل قوم قبیله ما هم پرېښوده دې هم پرېښوده او په مخ د ځمکه دې په ایمان رو لومبۍ مسلمانه ده نو خدایه دا خو هم نشم خفه کولی الله وی دا نظام زما دا بیبي ساره دا مشره بیبي دلته پرېږده او دا کشره بیبي ځان سره راواله او ځان سره دا بچی م راواله او زه د جبریل علیه السلام په واسطه راته لاره ښیم دا په مخه که جبریل ته مخکې دي دا ورپسې دي او راوستل موجوده چې کوم ځای بیت الله دی دې ځای کې بیت الله روان شوی یو اونه وه شاړه اونه د هغې اونې لاندې دا بیبي م کېنوله او د اونې لاندې ورسره هغه بچی م کېنه او لږ غوندې یو تیلی کې ورسره څه ستوان متوان او کجورې څه سامان و هغه یې ورته کېښودل او یو بتکي کې لږې شانتې اوبه وې هغه یې ورته کېښودې او ابراهیم علیه السلام ترې روان شو بیبي ورته داسې ورپاسېده سړیه مونږ د چا ته پرېښود ګوره پیغمبرانو ازمایښونو ته ګوره قسم دی په پیغمبرانو دوی تکلیفونه راغلي اوس هم راځي په نیکانو خلکو حضور پاک فرمایي شد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل وی زیات تکلیف په پیغمبرانو راځي بیا چې څوک پیغمبر ته ډیر نږدې دی بیا چې هغه ته نږدې بیا چې هغه ته نږدې د دنیا تکالیف په دې لپاره راولي چې ګناهونه ته ورجای او یا که ګناه نه نو مرتبه ورله اوچته کی ابراهیم علیه السلام په سپینګیري بوډا پیغمبر خدای دومره ازمایښونه راولي د دې نه غټ ازمایښ قسم دی که بل پیغله ښځه سره د ماشوم بچي چې بل بچي هم نشته نیازبین دی یک تنها دا په میدان پرېږده او ته ترې ځه ترې روان شو او ډېر صابر او ابراهیم علیه السلام قرآن شریف کې الله فرمایي ان ابراهیم لأواه حلیم هر وخت به خدای ته جړل آه به کول آه الله آه او ډېر صابر او ډېر هوښیار انسان چې دې ته روان شو بیبي ورپاسېده ای سړیه مونږ د چا ته پرېښود دې غږ نشي کولی که څه خبرې کوي
خو جلاول دی روان دی بی بی بیا آواز ورکی تړیه تا ته ویم مونږ دې په دې دش بیامان کې چاته پرېښو وادن ذی غیر ذی زرع قرآن وایي داسې وادي چې په هغې کې نه فصل شته او نه پکې بل څه شی شته مونږ د چاته پرېښودو بیا غږ نه کوي دا واپسې بیا روانه ده تا ته ویم که نه مونږ د چاته پرېښودو دی غریب غږ نه کوي باب المروانه چې باروزې دغه د یو چړۍ غوندې ده هغې پورې ورپسې دا بیبي لاړه اخره کې د ښځې د لمن نه شاته نه کلکونې وه ای سړیه تا ته ویم زما خبره نه اورې مونږ د چاته پرېښودو نو غږ نه کوي خو بیبي والا آواز ورکړه الله امرک بهذا دا راته خدای ویلي دي هغه ته پته ده چې د ما خاون خو رب د سترګې د الله مخالفت نه کوي الله درته ویلي دي نو ابراهیم علیه السلام دا سر داسې وړه نور یې غږ ونه کړه بس ښځې فورا لمن پرېښوده وی اذن الله لا یضیعنا دی مونږ به خدای نه ضایع کوي چې خدای ویلي مونږ به نه ضایع کوي نو دا غریبه را روانه شو خپل بچي لا او ابراهیم علیه السلام لاړ نو چې پناه شو نو یو غر ته وخوت الله ورته ویلي چې دا یو کور دی دا به څو په دې بچي دی بعدوم چې بچی دی غټ شي نو دقه دا یو کور دی نو یو غر ته وخته او هغې کور ته کور خو نشته اوس دې وخت کې روان شوی دی لاس یې پورته کړه او د خدای په دربار کې ډېره زاري وکړه خدای ته وجړه رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع یا خدایا ما خدا خپل بچی په داسې لق دق شق میدان کې پرېښودل چې اسم نشته نه ساک شته نه شوتل شته نور بشه او نه غنم چې دی هغه روشو کوي او پشنه خو ګزاره وکړي که نه نو پاڼې هم نشته چې روشو کوي هېڅ نشته اوبه هم نشته خدایه دا چې تږي شي د اوبه خلاصې شي دا به څه کوي دا چې وږي شي او دا ستوان او دا خورا خلاص شي ربه دا به څه کوي خو د پیغمبر بس په خدای ایماني الله حکم وکړه خبره خلاص سره د خدای حکم کې دویم څه نشته ربنا انی اسکنت من ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع یا خدای داسې وادي کې چې اس فصل اس پکې گیا اس اوبه نشته نو دا سیزونه کم دی نه راشي عند بیتک المحرم و خدای ستا کور سره می پرېښی د عزت کو لکه او سړی چاته ویل که ستا کور سره می بچی پرېښود نو دا د هغه کور والا ډیوټي ده چې هغې حفاظت کوي عند بیتک المحرم ستا د عزتمن کور خوا کې می پرېښودل نو ته به د خپل کور خیال نه ساتې د ګاونډي خیال به نه ساتې دا ګاونډیان شي دا د خدای داسې کور لري چې پکې اوسېږي نسبت الله ته د احترام او د عظمت ته خو بیا نسبت خدای کنه خدای ستا ګاونډی ظاهري اسبابو ته ګور ستا ګاونډیان شو او تا ته مې پرېښودل ستا دا کو زه خو ته لاړم ته پوه شه الله او زما دا طریقه او دا ښځه او دا بچې پوه شه والله وسپار ربنا لیقیموا الصلاة ستا کور دی ګورې دلته به دوی منظم کوي پرې مې ښودل چې دا کور په عبادت شیزار سچې کوي فجعل افئدة من الناس تهوی الیهم یا خدای دا یوازې دي څوک ولا راوله زه خو ته لاړم ستا په حکم څوک ولا راوله خلق مخلوق ولا راوله چې دوی ورسره لږ مانوسي او د دې جنو سره تېر شي یوازې به دوی څه کوي وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون خدای دې له میوې ورکه میوې څونه ښکلې دوی ورته د غنمو جوارو سوال یې ولا ونه کړه میوې ولا ورکا او لعلهم یشکرون ما د خپل بال بچ معلوم دی دی به ستا نافرماني هم نه کوي دی به ستا شکر ادا کوي دې ته الله دا خدای حکم او څومره به د دې ابراهیم علیه السلام په زړه درد تېر شوی څومره تکلیف به پرې تېر شوی او ښځه یوازې پاتې شوه بجلي نشته هوا پکې نشته اوبه نشته ډوډۍ نشته معاشي او د دنیا سیزونه به دا غریبه به یوازې څه کوي هېڅوک هم نشته په فطري طور د انسان پړی یاره خو راځي که نه شرمخ را نشي زمری را نشي مار لړم را نشي پیریان نور سروانی څوک ونه کي بس د خدای حکم غاړه بسته رونو
اللہ والا بندوبست کئی. حضرت اسماعیل علیہ السلام معشوم دے خوراک خلاص شو او بم خلاص شو دا مور پسینه کې پی مج شو چې مور خوراک خوري پی پیدا کیږي چې او با خوراک نی دا مور پی کم دی سینه کې پی مج شو. اسماعیل علیہ السلام جاړي چې جاړي مور لچته نیوي شي هغه پاغه سملا او مور لاله نیغه مخامخ یو نږدې غونډه د صفا وته وي ګورم که څوک مې چاته ولیدل هلته څه نشته مروه ته منډه کړې دې لاره کې به منډه واله مروه ته ورسېدله هلته څوک نشته اووه چکرې مروه پورې وواله چې هلته ورسېده مروه ته نو یو اواز یې واورېد چې اواز یې غیبي واورېد نو دا ورپسې غریبه مخ تاوی را تاوی اے د خدای بنده څوک یې مدد مې کولی شي اواز جواب نه بیا ولا आवाज ورکی اے دا خدای بندا معصوم بچی ممری لته ټکایوږي دي څوک ما مدد کولی شي چې دا ما مدد وکي ما یقین راغی چې بچی نه مې ځان کدن سالا را روانه شو نو چراله نو یې قتل حضرت یو سړی وسره ناشته دی بچی سره دا جبرئیل علیہ السلام او د اسماعیل علیہ السلام خپې پزمکه والا نو الته خدای وب پیدا کړ دا چراله سړی خو بیا تلو نو لګي لګي وب خورې دی نو دې زر پکې ډندو کې جوړ کړ شګې اعتبار وسته زم 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 عبرانه کې بندش 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 او به زر راواغشته او ابتدینا مخ کې جبرئیل علیہ السلام لګي وب راغشته وي او د اسماعیل علیہ السلام خلک یې چولې داغه جلا قلاره شه دې زر داغه نه مشکیزم ډککلا او برورو زیاتې دي حضور پاک فرمایي اسماعیل په مور د خدای رحم وکي کدی ته بندې نه واچولې نو دې په دنیا سره راب کړي وځم دا داغه د خپو او بش دا معشوم لویږي خدای پاک عجیب نظام کوي زمارو دیو بو کې داسې طاقت پیدا کړ چې د تندې د ختمولو کارم کوي او د لوګي د ختمولو کارم کوي د دنیا ویټامینز او پروتین او لحمیات او نمکیات چې د انسان د وجود ضرورت دي دا ټول خدای په دې وبو کې چولې بعض علماء شپږ میاشتې او کلونه صرف په دې وبو گزاره کړې ده جون دې په تیر کړې هغه نور واقعات بر طبيعت په خپل ځای وې خو بهر کې ابدا اسماعیل خدای لوی ک علیه السلام نو ابراہیم علیہ السلام تا اللہ حکم کو الال شاہ ازوید الوید چوس بیت اللہ دا سر جوڑ کے نو چراغے وی بچی ما تا خدای حکم کری زما مدد باو کی او بابا ولی من اس لوی شوی دے دی مینز کی سواقع پاتی شوا برتا بیا بل وخوی او بابا بالکل بلی مدد حکم سیدھا طویلی دی ما تا اللہ دا حکم کو جدلتی او بیت اللہ جوڑ کا بچے کانی برا کے رو بڑے رالا نیازبین بچے دیکھا آبا بالکل نو آغا والا نو بنیادونے والا سرگن کل دا جبریل علیہ السلام را غیغا وطا نخوا خورا دا دیو کناو نو چه آغا زیلو رسید چه کم دا آدم علیہ السلام او دا فرشتو تیگے وے نو دا آغا زینے پی بنیاد را شوروک اسماعیل علیہ السلام لگیا دی ولا تیگی ورکے ہو دے ایک دی او چې امکه د حجر اسود زیلو رسید نو جبریل علیہ السلام وتوری گدلتی او امانت کانه میں خود دل راړو کم دی دی مخامخ د جبل ابي قبيس ته په دغه جبل ابي قبيس کې کانه پروت ته چې کله دا سیلاب روانو نو ما کانه تلوړې هغه جبریل علیہ السلام وروڼو ولې ورکو په ګټ کې ولګاو حجر اسود تیار شو دو دروازې ولا جوړ کړې امکه سے یو دروازه رکن یمانی سره او دویمه دروازه هغه ته مخامخ حجر اسود طرف ته ملتزم چې وته وي او زمکه سره دروازې پیوس او حتیم پکې دن شاملو دعا وکړه وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ
ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم. خدای د موږ د عبادت قبول کړي. د عبادت طریقه دا چې کله عبادت کې د خدای نه بس سوال کې چې مال قبول کړي. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. خدای موضع مالا بچے تا تار وقت تابیدار جوڑ کا استا تابیداری او زمون په اولاد کې یو تابعدار نه پیدا ک. او خدای د بیت الله د عبادت چل امراته او خا او الله که غلطی کیږي معافی امراته کا. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم یتلو علیہم آیاتک. خدای چې کم بچی مال راکې مسلمان ډله ناغه کې پیغمبر پیدا ک چې ستا قرآن شریف ستا آیتونه پیلول او حکمت وتخی ويزكيهم او د پاکی د ګنانا ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم. حضور پاک وی د خپل نکی ابراهیم دعایم دا دعا زما په شکل کې خدای قبول کړ. بیت الله جوړ شو چې جوړ شو لومبه طواف ته بیا لاول آدم علیہ السلام لومبه کړو دلته کې لومبه طواف ته حضرت ابراهیم علیہ السلام شروع دا بلا بادش داغی نا پس بیا دا بیت اللہ روان شوی دی. بیا یو قوم دی عمالقہ کوئی جوڑ کرنے دی بیا روان شوی دی. بیا یو بل قوم دی جرهم اغی جوڑ کرنے دی. داغی نا پس بیا روان شوی دی نو قصی یو بل قبیلہ دا اغی جوڑ کرنے دی. اغی نا پس بیا روان شوی دی نو بیا قریشو جوڑ کرنے دی. قریشو چې کم وقت جوړاو دغه وخت کې د نبی علیہ السلام مبارک عمر 15 کال روان پروت روان او غټ غټ شقونه پکې شوي دیوالونه شلیدلي او یو اجدها او پکې یو لوی خامار دومره غټ خامار او چې د هغه سر د کټي عمره او د سخي عمره سر به کله اوچت که په دیوال به کېښ او د خوله به یې آواز کړه نو خلک به تېرېدل څوک نږدې نه ورتله کہ دا حضور پاک عمر تقریباً 15 کالو ته ورسید نو رب العالمین یو د دریاب نه یو غټ مارغه راغی او چې څنګه راغی د مار دغه سر ویسته او خلی په دیواله خو دیوا ټول خلق ورته قتل امارغه ورغوټه کړي او امارې په خلی کې ونیو او چته کوي تختو ټول خلق ولې د مار خو مارغه یوړو د خلق له مار هیبت ختم شو. یا قریش وی چې دا کور جوړو چا ګوتې نه وروړې وینه دا خو به څنګه روانو د خدای کور کې روانو څه خفت راته پیښ نشي. چا وی روانو مونږ خو جوړولو لروانو چا وی نه ګوتې نه وروړو. ولید ابن مغیره هغه راغی هغه لومبې سسکوره راواغشته وی مونږ خو د خدای دا کور وانو خو د بیزتۍ په خیال خو نه روانو مونږ خو جوړو. نو بس هغه په مخه په شروع کړه یو څو کودالې یو واله ګینتره چې هغه والی بس خلقم شروع کړه نو بیت الله مکمل روان ک دیوالونه او چې کوم د ابراهیم علیه السلام د آدم علیه السلام بنیادونه غیته او رسول خو خپل منځ کې دا فیصله وکړه وی په دې به مونږ حلال مال لګو حرام به نه لګو. دې سره حلال مال را جمع کا کمو نو د حتیم دا لګي سه اعتبار پرې خو حتیم وته وی دا بار دی خلق ورننوځي پکې 2 رکعات منظم کوي دام دا بیت اللہ صدا یو ذل بی بی عائشی سے دیکھے حضور پاک تاوے ویدہ اللہ رسولہ ما بیت اللہ توردن نکا ویدہ مٹھیونی و حتویم تیارا وستا ویدل تدوارا کاتا منزو کدا بیت اللہ ذکر ویما ویم خرچ دا بار پاتے دی کدام بیت اللہ کے دن ویدی غریبانانو بسکول مالدار او بادشاہان خودن ورننوزی اغی تا خود گیٹ کولو کی دروازہ کولو کی او من غندی غریبانان خودن نه پریدی نو بس حتیم دا بیت اللہ سبار پاتر آغی کی 2 رکعات منز کول دا بیت اللہ چی دیوالو نے اچت کلل جدا کی او بحری کشتے ما تشویوا دا غی تختی ایم والا راوڑے او دا غی چی کم سیخونو ایم والا راوڑا او سی خرس اکلی پا پیسو باندے یو مفت شیو آگے پیسے پیو لگو نو چې لازمه کې نبیا د حجر اسود اندازې پورې اوچت شو او حجر اسود یې خاوده نو جګړه جوړه شو چاوی حجر اسود بز एकदम
چاوي زه د ټولو قومونو مشرانو جګړه جوړه او دې ته نوبت ورسېد چې یو بل پسې تورې راواغشتې او هر یو د قوم مشر پیاله کې وینه نه وه پکې لاس کېښود دا به د هغوی سخت قسم وی بس لاس مې وینه کې ګنده کړې دی بیا چا مشر فیصله وکړي ګوره جنګ پې نه کوو خو فیصله په دې کوو چې سار څوک وختي جومات ته رال هغه له به اختیار ورکړو دا ټیک شوه څوکیداران یې کېنول لومبې خدای پاک حضور پاک مبارک راوست جاء الامین جاء الصادق هغه ډېر عزت پې کو دغه وخت کې حضور پاک ډېر هوښیار ټول سرداران یې راغونډ کړل او هغوی ته یې څادر وغوړوی څادر یې پرې وغوړو او په خپلو لاسو مبارک یې حجر اسود راواغېست په څادر کې کېښود او سردارانو ته یې څادر اوچت کې د ټولو په کیسه وشوه ټولو څادر اوچت کړه او په خپلو مبارکو لاسو حجر اسود راواغېست هغه ځای کې یې کېښود نبی علیہ السلام په خپل هم په دې کې خدمت کړی دی نو بیت الله جوړ شو نو دوی پکې یو څو نقصان وکړل یو خو یې حتیم بار پرېښود دویم دروازه ولا یو بنده کړه یوې ولا جوړه کړه او دریم دروازه د ځمکې نه اوچته کړه دې دپاره یې اوچته کړه چې هر سړی نه ورننوځي چې زمونږ خوښه یې څوک به ورننه کوو چې څوک نه یې خوښ نه به ورځي چې څوک ورته بغیر پوړو نه شي ورختی دا غلطي یې وکړه